بل خوا ملکنډ کې هم د جرګې کوششونو رنګ راوړی دی او 14 کاله مخکې شروع شوې دښمني په ورورولۍ کې بدله شوې. په دې اړه ګورو زموږ همکار سید زمان سبا دا رپورټ. دا یو ځلنده حقیقت دی چې جرګه د پښتنو داسې روایت دی چې خلک پرې مړی بخي. د امن خوشحالۍ او ورورولۍ لپاره د جرګې د کردار نه چېرته هم انکار نشي کېدی، ځکه خو د ملکنډ او کوز دیر په پوله کمال علاقه کې د دوو ډلو زړه دښمني د جرګې په کوششونو ختمه شوه او د یو نوي ژوند آغاز وشو. د کمال علاقې سره تعلق لرونکي د حاجي مسافر خان او سعدالله خان کورنۍ ترمنځ 14 کاله ګاښو دښمني شروع شوې وه، په کم کې چې تر دې دمه 3 تنان به حق رسېدلي او لوی مالي زیان هم شوی دی. ولې د جرګې مشرانو بغزمین خان، جمیل خان، حاجي عمر ډیر خان او نورو په کوششونو دوانو فریقین په سره کولو راضي شوه. هم دې لړ کې د یو درنې جرګې تابع شوی وه چې پکې د سیمې خلکو او د مختلف علاقو نه راغلي مشرانو او عالمانو ګډون وکړو. د جرګې په مهال دوانو ډلو یو بل د الله پاک د رضا لپاره وبخو او آینده دپاره یې په امن او خوشحالۍ او ورورولۍ سره د ژوند تېرولو عزم وکړو. دا تقریبا د 14 کالو نه دا دښمني را روانه وه او په دې کې د مشرانو په مهنت سره په دې کې خودري مړي شي، یو پکې زنانه مړه وه، دوه یو د زنانه وه، یو د هغې خاون و، یو پکې بل د هغې زوم و، هغه پکې مړ و. نو دا زمونږ د دې مشرانو په مهنت سره موږ کوشش وکړو او الله پاک د دوی د زړه نه نري کړل. زه ډېر زیات خوشحاله یم چې نن زمونږ دونه خلک راغلي چې څه بېشماره خبره ده او زه پرې ډېر خوشحاله یم. تاوان خو ټول تاوان دی، د دې نه خو مخکې مو ته مونږ وایو چې یاره مونږ به وایو چې خدای پاک روغه دې وشي نو مو ډېره به ښه وي. کشران دي خاص کر د خپل ګجر قوم ته یم چې په ماشومانو علم وکړي، تعلیم پې وکړي چې دا مسلې ختمې شي. منډې تړلې والي دي الله درزاره پر شل 15 ورځې او الله پاک چې کوم دلته الله پاک د مشرانو سره خو کی چې زمونږ خبره منلې ده او موږ صحیح لوکاوټ نه دی غوړولې. جرګې ته مشرانو خپل وینا کې وویل چې دوانو ډلو د جرګې مشرانو سره پوره مرسته وکړه او د صلح خواهش ظاهر کړو. ویناوالو زیاته کړه چې صلح د علاقې د امن لپاره لوی کردار لري او د معاشرې د امن او ترقۍ لپاره دا رنګه کردار مهم ضرورت وي. د سیمې خلکو د جرګې د کوششونو ستاینه وکړه. سید زمان سبا، هم پښتو ون نیوز، ملکنډ.